ورغله څوک یې راخلي نه دوه کسان دي راکټ مو پوری که نه 15-18 کسان دي مونده بخیر حارث علي کزن او خان څنګه یې ښه یې لکه خیر دی السلام علیکم وعلیکم السلام رحیم زاده جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی دلې ورکړي دي نه دې کمنټس نشي ویلې که نه دا خیر مته ورته لکه ده هلکه کمنټس کوې خیر دی شاملو به د لخوا او کسکر صاحب بردوس ښکلې ښکلې غزلې وایي خبرې به د ګپ شپ به سره ولګي اوس پر سره ښکلې خبرې کوي او ګپ شپ پر سره لګوي وګوره ما که هغه راشد وګوره ما نه نه دا اوس ټوله بس به دا د چکر له راوتلو او جی بس په ټور راوتیو جی دا زمون ډرایور صاحب دی دا زمون ډرایور صاحب دی دا زمونږ ایم پی اے صاحب دی ایم پی اے صاحب سره اوس په ټور باندې وتیو ترموز صاحب په نشانه جی ترموز صاحب ترموز دی او دا پیاس خان دی جی او ترموز نشان دی دا ترموز نشان دی دا پیاس خان دی بس لګیا یا ته کلی هلکه کاسکر صاحب له داسې چکر ورکو وکلی به قربان شوي په چا باندې باران کې وکلی به قربان شوي په چا باندې دغه خو فرمان وي چې په چا باندې او دغه غریبانو کور قربان شوي په چا باندې وي دغه هم غریبانو کور قربان شوي په چا باندې دغه هم فرمان شاعر دی چې نوم روان شو په چا باندې وی ګلې شیشه بنده که لاندې نه دا شي تاو که لاندې هغه نه دی مې خو بټن ده په دورې هم نه بندو ولې پکې راشي که نه موبایل داسې که خیر دی که لږ مخکې شي څه ګناه نه ده ډاډه مه وه وی خانه یه پیاز خانه یه پیاز خانه خدای دې یو ځل بیا نو پاس نو کنه او یه پیاز خانه او ویدی ترموز لا وی چای نو ووټ ورکم وی د لیونو سره مې لګي وی نور د چا سره مې نه لګي وی سیف لیونو سره مې لګي وی نور د چا سره مې نه لګي دغه لیونو دي دغه که د روډ ته مخامخ راکه ماله راکه باران ورېږي روډ ته مخامخ راکه زه دلته شانه کوم کلی کسکر صاحب سره دا د لیونو موسم ته راشه دا روډ په پکې راځي نه وته ګوري وی کلی به قربان شوي په چا باندې دغه فرمان دی چې په چا باندې او نه یو شعر راته هم وایم وي ښکلي وی ښکلي به بلا وي فجا خان خو داسې نه خو لکه دا خو یو غزل دی چې د هغې پسې ما یو شی هم جوړ کړی دی وی ښکلي خو نو ډېر وي فجا خانو خو زما په شانتې نه ښکلي خو نو ډېر وي فجا خانو وي زما په شانتې نه او ما سره چې ناست دی صحمت خان او زما په شانتې نه او دغه هم ناظم صاحب دی چې ما سره خو ناست دی نو په خانو هلکه خلک دغه کې وي د ظالمي شعر ووایه وی ظالمې خور در راباندې چې نه بل نه هکو ظالمې خور در راباندې چې نه بل نه هکو د سپرلو په ګلونو کې د زنه هم ظالمې لرې خوږېدو که نه ظالمې لرې خوږېدو که نه او ما له یې ځانه خو کړی نو دی ظالمې خور در راباندې چې نه بل نه هکو ظالمې خور در راباندې چې نه بل نه هکو د مسافره یا مسافر خپل وطن ته راشه یا مسافر خپل وطن ته راشه او زه ورپسې نو هر وخت جړېدمه یا مسافر خپل وطن ته راشه خاص د مسافرو لپاره مې هم دا وی مسافر خپل وطن ته راشه او مسافري دې ډېره ګرانه پرېوتله او مسافر زر وطن ته راشه او د سترګو نه مې اوښکې څاڅي د سترګو نه مې اوښکې څاڅي او مسافر زر وطن ته راشه
ای ظالم کوته ولا شیر ورته ها خدي وی ظالم هو تر باندې چې نه بل نه هکو ظالم هو تر باندې چې نه بل نه هکو او د سپلو په ګلونو کې دې زنه خوم ظالم زړه دې خوګېدو کنه ظالم زړه دې خوګېدو کنه مال دې زړه خو کړه نه دی ظالم هو تر باندې چې نه بل نه هکو ظالم هو تر باندې چې نه بل نه هکو او یو شعر به ته بل مو ما وی ډېرې مودې وشوې دی به کله راځي ډېرې مودې وشوې دی به کله راځي او دغه هم فرمان خان دی به کله راځي او هلکانو په یارۍ کې به کله راځي هلکانو په یارۍ کې به چې کله راځي او دغه هم نو څه دی نو کله راځي وی په لیونو سره مې ډېرې مشغوله کړې وی لیونو سره مې ډېرې مشغوله کړې دا لیوني به ما سره نو کله خوشحالېده نه او دغه مسافر جانان مې کله خپل وطن ته راشي هلکه اواز نه راځي ګاډي کې روان یو د ثوابۍ غاړې ته یو ویو او شور دی شورو وی ګلونه دې خو ډېر دي زما په شانتې نه ګلونه دې خو ډېر دي وی زما په شانتې نه او شور دی شورو بل ډېر دي زما په شانتې نه وی د لیونو کلې مې پرېښودو وی چېرته به ځم د لیونو کلې مې پرېښودو وی چېرته به ځم دلته به یم هلته به نه ځم دلته به یم هلته به یم دلته به نه یم هلته به ځم دغه هم په یاد دی چې نو چېرته به ځي دغه هم په یاد دی چې نو چېرته به ځي زما په ګاډي کې خو ناست دی پیاز خان دی چې وی چېرته به ځي وعلیکم سلام جی وی د لیونو خیر دی جی وی مسافره زر وطن ته راشه یا مسافره زر وطن ته راشه او لیوني در سره لا خوشحاله وینه مسافر زر وطن ته راشه او وی کلونه دې چې تېر کړه او وی هره شپه دې ستا کلونه چې شمارمه وی کلونه دې خو ډېر کړه وی هره شپه چې ستا کلونه چې شمارمه او مسافر زر وطن ته راشه او د ستا کلونه چې نو زه نه شمارمه او چې نو لړې په ځوانۍ کې او بیا رالې په بوډاواله کې هلکه داسې نیمه ګنټه لارې بوډاواله کې اوس ورسره څه وکړمه دغه بوډاواله کې او ته به کله راځې دې بوډاواله کې ته به کله راځې دې بوډاواله کې او راشه مسافره دې والي الله ویډیو ګوره او بس بیا به ګپ ولګو جی زما پیج فرمان آفیشل یوټیوب چینل فرمان آفیشل جی دا سبسکرائب کې نه بیا ګپ لګو او دا کلیک کې او زه تاسو ته یو شعر ووایم ویار نه راځي پلان نه راځي څه ورسره وکړمه په کار نه راځي ویار نه راځي په کار نه راځي څه ورسره وکړمه خو یار نه راځي زما په خیال چې تعویضونه یې پې چا کړي دي نو یار نه راځي دا ګل هغه ورته وګوره شړشم ګل وی کم یو ګل ته چې نوم ګورم ستا تصور راته جوړېږي کم یو ګل ته چې نوم ګورم ستا تصور راته جوړېږي هر یو ګل ویښته خو ناسم ستا تصور راته جوړېږي هر یو ګل ویښته خو ناسم ستا تصور راته جوړېږي او اوس هر یو ګل چې راشو کوم ستا تصور راته جوړېږي اوس چې هر یو ګل چې مې راشو کوم ستا تصور راته جوړېږي د کټ په بازو مې سر نه یخې ستا تصور راته جوړېږي فرمانه ته شاته نه راوړې دغه دې نه لږ وکړو ها دې فرمانه کله فرمان څه بندي وای به ما ته له کیمره بیک تم واړو نه وی کله فرمان شي وی خو چرته بځي وی داسې بځي خو فرمان خان به چې نوم چرته بځي د خپلې شاعرۍ له به راځي او چې نو چرته بځي او یو شعر راته م رایاد شو نوی وی د ونې ویښته ناسم شاعري لیکوم د ونې ویښته ناسم شاعري لیکوم اخ که ستا یاده ته رایاغې شاعري لیکوم اخ که ستا یاده ته رایاغې شاعري لیکوم او دغه هم د ستا لیونې زړه نه شاعري لیکوم دغه هم ستا لیونې زړه نه شاعري لیکوم او اوس اخ که ستا یاده ته رایاغې شاعري لیکوم ها کله به روان شي وي ته چا پسې او ما پسې کله به روان شي وي ته چا پسې او ما پسې دغه هم فرمان چې نو چا پسې او ما پسې ها ماشاءالله ماشاءالله دواګانې کور وره
دواګانې کوه دواګانې لګیا یې هلته لایو دی کلی به سره ګپ لګوه د لیونو سره مې لګي نور د چا سره مې نه لګي لیونو سره مې لګي نور د چا سره مې نه لګي دغه خو مې یاد د سړی هلکه ته یو 10 منټه صبر وکړه که نه دغه خو خام مې بیا یاد ګپ دی لګو نو دې سره مې ښه لګي یو 10 منټه ګپ ولګو وی چا سره مې نه لګي دغه لیونې وی چې هر چا سره مې ښه لګي او یو شعر به ورته بل هم دا دی که ما داسې به دې بوزم ثوابې ته به دې بوزم داسې به دې بوزم ثوابې ته به دې بوزم ثوابې به دې راتاو کړم ترکې ته به دې بوزم څومره ښکلې کمرګۍ ده څومره ښکلې کمرګۍ ده رشکې ته به دې بوزم څومره ښکلې کمرګۍ ده رشکې ته به دې بوزم د ما ښکلې کمرګۍ ده کمرګۍ ته به دې بوزم وی کلی به چې کله روانېږي ما پسې کلی به روانېږي کله ما پسې دغه جانان مې چې چړېږي نو ما پسې کله به مې کله چې روانېږي نو ما پسې کله به مې یاد درته راګېږي خو ما پسې دغه لیونې وي تا پسې دغه هم لیونې وي چې نوم تا پسې کله به جړېږي چې نوم ما پسې کله به جړېږي چې نوم ما پسې او د منفي نو ګاډي ته به زه کښېنم راځه هلو ایرکا هلو فرمان دغه لیدلې او کنه ماشاءالله ماشاءالله یا کلی ها خدا د سعودي کلی پروانېږي او فرمان به چې جړېږي دا وګوره کنه دا ریاض ته روټه سعودي مسافر دی ها با دواګانې کوي وروره مونږ تم کوي مونږ به تم کو یارا خلک تیسي یارا لیونیا ډېرې مودې وشوې ته به کله راځې یاره لیونیا ډېرې مودې وشوې ته به کله راځې او دغه چې بوډا شې ته به کله راځې او خپله مسافري دې ډېره ګرانه چې نو ته به کله راځې خپله مسافري دې ډېره ګرانه چې نو کله راځې او ډېرې مودې دې چې نو وشوې ته به کله راځې بیا به ورته جي هغه ووایم که نه دې په زه الله یو پروګرام کې یم جي او جي وایې جي ښه جي صحیح شو هغه لایو کې لړو ښه صحیح شو جی صحیح شو زه وعلیکم السلام ولی وی خیال کوه چې نو دا ښکلې بې نظره ګرځي خیال کوه چې نو دا ښکلې بې نظره ګرځي داسې شیخان وي چې نو څه پسې ښکلې ګرځي وي داسې هم شیخان وي چې نو څه پسې ښکلې ګرځي دغه هم فرمان دی چې شیخانو پسې ښه نو ګرځي وي د لیونو وی غم په غم مې جړوي او خر ستم مې جړوي غم په غم مې جړوي او خر ستم مې جړوي ستمونه لږ کم کا دا ظلمونه لږ کم کا او نور د زړه طاقت مې نشته دا جنګونه لږ کم کا او ته هر ټایم مې زوروي ستمونه لږ کم کا او زه دنیا ته هم راغلی ستا دپاره خدای دپاره نفرتونه لږ کم کا او یو غزل به درته بل هم ډالۍ کړمه وي ځمکه چې اوچته شو اسمان کې پرخ راغی وزمګه چې اوچته شو اسمان کې پرخ راغی او پیاس په مینه مول شو په جانان کې پرخ او وی کلی به چا پسې روانېږي دا ترموس نه خو دی وی کلی به چا پسې روانېږي دا ترموس نه خو دی وي دې له به ووټ نو کله ورکېږي دا ترموس نه خو دی دله به ووټ چې کله ورکېږي نو ترموس نه خو دی بیا ورپسې نه خو نو کله چې جړېږي دا ترموس نه خو دی زما په خیال جی دا خو اوس مونږ په ټیور باندې روان یو او وایه که نه لګیا یا ښه جی وی
یو نیم پکې وي دا ظالمه بیا ووایه ورته وایه که نه نو ظالمې والا ورته وایه که نه ظالم هو در باندې چې نه هو بل نه هو ته وخوا داسې کلي ته بځو که نه دا بس داسې ولا بیا به راته ظالم هو در باندې چې نه هو بل نه هو کو او د سپرلو په ګلونو کې د زنه خوم ظالم زړه دې خوږېدو که نه ظالم زړه دې خوږېدو که نه او مال یې د زړه نه خو کړی نه دی پیازه و در باندې چې نه هو بل نه هو کو پیازه و در باندې چې نه هو بل نه هو کو پیازه و در باندې چې نه هو بل نه هو کو واه 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 پکټ کې مې لیلا جړېږي چرته بځي پکټ کې مې لیلا جړېږي چرته بځي ودا هم پیاز خان چې نوم چرته بځي ودا هم پیاز خان چې نوم چرته بځي او دغه خو باران وریږي دا چې راوځي او ماشاءالله ډېر ښکلی باران هم وریږي ثوابې ذله کې وې دا ثوابې ذله کې و جي ثوابې ته ورسېدو وې دا مونږ ثوابې ته کیمرا شاته جی دا مونږ ثوابې ته ورسېدو باران هم دی او ډېر ښکلی موسم هم دی خو ثوابي وال څوک که نه نو مونږ در روان یو چا وخت راشئ ښه جي ثوابي والو چې څوک ثوابې کېدي او زما سره ملاوېدل غواړي نو زه اوس تاسو سره پلایو یم تاسو لا یو ګورئ نو رووځئ جي په ثوابې کې به زه تاسو سره 15 منټه پس ملاوېږم جي دا اوس ثوابې ته در روان یم جي لینک روډ سر ته راځي دی لینک روډ سر ته راشه جي سر د لینک روډ هغې سر ته راشه موږ به هغې سر ته درسره ملاو شو جي ورکه خلکو ته وتلته کله نمبر پکې ورکوي په دې کارو کې ولیکه د ما نمبر پکې ولیکه ووایه نه نه داسې پکې ولیکه که نه نو دا نمبر دی یو خبر درته کوم بیا به تنګ یې دا خیر دی ای به مله کوي په ورځ بنی بیا نو نمبر دا نمبر ورته ووایه نه نه ویلې ښه دی وایي دا 0314 0314 990 990 27 27 0314 90 27 27 990 14 999 27 27 په دې باندې اوس کالو کې فرمان صاحب ثوابې ته روان دی او جو پیرے ہو سکتا یاد دے رہا تھا ننن میں 0 28 999 27 28 999 نا ہاں 990 تو ہے 0 دے ننن میں 0 ہو 99 0 ہو 27 28 السلام علیکم 0314 99 0 27 28 بدیوان ابے تراجے نورا السلام علیکم رورا 0314 90 0 27 28 99 0 27 28 بدیوان نکالو کے کسوک د ثوابے نورازے خیر دے فرمان صاحب سره غپو لګا ورورا سو پيو چت کا بس خبرې کا السلام علیکم جی لګره می دیکھ کا 900 کم دے ابھی غم پہ غم میں جلوی او خر سے تم میں جلوی غم پہ غم میں جلوی او خر سے تم میں جلوی ستمونه لکم کا ظلمونه لکم کا انو د الله طاقت می نشته د جنگونه لکم کا او تخته می زوروي ستمونه لکم کا د دنیا ته عمر غل ستاره پارا د دنیا ته عمر غل ستاره پارا خدای را پارا نه پکونه لکم وړه راځي ګونه را کئی داسې کټ کا دا که شیشه مکمل بند کا شیشه بند کا شیشه بند کا جی خام الګه چوک درازه ښا ثوابې چوک تا که ثوابي وال پکې سوکی ملا کا تعالی دا کوم دا ورګه تاسو تماسه وې لګیا شدید وې ثوابې ترازه جی ثوابې چوک تا لیکن کروڑ سر تراشه جی مدام اور خیر دې خیر الله شکر کوم څنګه وروړه ها تا دا کوم څنګه خبرې کوي بیان لا مصروفه کو دی ها او ته خبرې وکړه کاسکر صاحب ته خبرې وکړه हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी څنګه یې ښه بلې دا فرمان جلسه ده او کنه دا فرمان جلسه ده الګه راځي
خجی بس راشه خجی دا روره رنګونه را روان دي روره جی ته مونږ ته دې په رنګونه نورم دي یو پروګرام ل روان دی او مرګري ورته ولاړ دی ثوابه چې ورته ولاړ یو ډېر خلکو پکې وکړي ها لینک روډ خواته راځي ښه روره بس دا دی د منیرې مور کې یو دا ځای دی روره ګفټونه ځان سره راوالې که کسکر صاحب سره ملاقات کوې جی ځان سره یې خو څه ګفټ مې پر رالی نو ځان سره یې راوالی ښه جي څه ګفټ مې پر رالی صبر وکړه دا خو خلاصي خو ورته ووایه. هلو السلام علیکم خیر جی څوک د کم ځای نه خجی زه مسافرو ته سلام مې دی جی د غونډ مسافر ته او زه پرمان یم جی دا تاسو لایو کې مخامخ یم تاسو لایو وګورئ جی هغه یو ګوړو ته هم راشه هلکه بس در نږدې یو ښه درلو ثوابې ته کمنټسونه ډېر په درز را روان دي عزت نه کوي بس دوه خبرې سي وانه بس ملګرو در روان یو او تاسو ودرېږئ ښه جي ثوابې کې یو خو څوک د ثوابې نه او ملاقات څوک کوي نو جي ځان سره خو سر اخلئ نو راوالئ جي ورګه دا خو ستا اوس دغه شروع شو ښه جي دا نمبر یو ځل بیا ووایې 0314 99 027 28 0314 99 27 28 0314 99 027 28 یو کس وایي ها جی کاسکر صاحب سره خبرې وکړو دوه هلو السلام علیکم لیکلی ورته مخامخ کړه وایې جی وایې خیر دی جی تاسو څوک د کم ځای نه ښه جي دې پله تاسو زمونږ لایو پروګرام ګولې که نه او مونږ دې پله بل پروګرام دی که نه هغه لایو پروګرام کو ښه جي تاسو خیر هم ګورئ خیر دی او رنګونه هم ډېر را روان دي جي او سلام منظور دی او د ستاسو سلامونه زمونږ ډېر منظور دی او مسافرو لپاره زما غټ سلام دی جي الله هم ښه ساتئ جي او بس خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ او زه د ستاسو نه موبایل کټ کوم لګیا شي دې ته څه ووایه که نه لا یو شروع ده د ثوابې ته بس دا دې راورسېږي جي بس دا دې ثوابې ته ورسېدلم هغه انشاء دی نه ضرور دی دا بیا دې دغه نه دی اټینډ کوم اټینډ کوم بس خو څوک د ثوابې نه جي نو بس ثوابې کې به ورسره ملاو شو کیمرا بیک واړوه روډ ته ونیسه زه د کشانو چې ته پته کشانو زه لګیا یم بس چې کوم ثوابي ول دي جي د رنګ روډ ته راووتی ملاقات غرضیانه وې وروره وې دا دې در روان یو 2 منټه به تاسو سره سلام کلام وکړو هسې اعلان ورواله دا خیر دی چا سره به غوځي او خوشحاله به غوشي خلک سره لګیا شي دې سره ګپ لګاو دا خلک د نه ځي یا مسافرو هلو وعلیکم السلام جی بس دا د ثوابې کې یو جي جی جی ها ښه جي ښه وایې ها کاکر صاحب سره خبرې وکړئ کېدای شي سوات ته درشو جي سبا به لاس کې سوات ته به درځو ښه جي څنګه جي بس پته م خو جي نه لګي کېدای شي روره ثوابې ته رانږدې شو که څوک یې نو رو دی ښه
دې سره یا او جی وای وای او سر ته وایو ها تذکر صاحب سره که څوک ملاقات کوي خجی وای جی وای جی بالکل جی درد وای ان شاء ولنه الله پسر سترګو جی دا خو سو پیاده وسمکه چوچته شو اسمان کې پر اغراغه او پرمان په مینمون شه په جانان کې پر اغراغه جی دې بار موږ لایو پروګرام کو کنه جی نو موږ دې لایو پروګرام کې خجی خپکیږي ما خجی او جی خجی تاسو لایو پروګرام کوله موږ لایو پروګرام کیو جی او جی بیا به غپ لګو خجی Asal Cina kira tu udah. لګیا شه چمشه لګیا شه کنه یار دې سره څه خو وایم وی تاسو ته خو بم دا په پول وې درولې دوه بس دا په پول باندې درولې دی جی او بس کم ځای ولانی او تاسو کم ځای کې ولاړ یې موږ ته بیا کمنټس کې ووایه جی مست ګورم نمبر هم درکړی دی په دې باندې بیا او موږ نمبر هم درکړی په دې باندې بیا کالو کې ښه جی شیشه ځان ته کته او هلکه دا دی بس هلو لایو بس دې لینک روډ سر کې ودرېږم لایو بیا السلام علیکم رنګ روډ سر کې ولاړ یم جی او دا د رو رسم رنګ روډ ته او زه به د ستاسو اجازه ته غواړم او زه هلته کې ناست یم جي زه به د ستاسو اجازه ته غواړم د الله په امان